شهزاده زوی راغی ستړی مه شئ څنګه په خیر رالې خیر علي ځوانه وای مشي ماماجي راورسېدې ویم کلټوس را سره نشته کني یو لسته جاجره مې د ده د راتلو په خوشحالۍ کې واله چې کلي ته پته ولګي چې شهزاده رالو هسې ښه خو به وه تورزن نوکری لتلو یو زوم چې په شنو بریتو لام لتلو اوله ترې رالمه چې ټولې د نه وویستل ویمه ترې رالم چې د ثابت د جرمن لام مې وغږم لالا خیر دی هلته به یې ډډه نه لګېده نیازبین مې لوی کړی دی که نه بچې دا غاړې ته رسېدي دا خو مورې ډېره موده پس د ښار نه را روان یم نو ما وی چې اوس کور ته خو دا بنده تش نشي تلي نو ټولو له مې تحفې راوړي وی بیا څونه د باندې ټول ګران دي وی ستا توفو نظر شمه یم په ښار کې د 10 ورځې تېرې کې نو څه ناڅه عقل درکې رالو کنې دلته خو کدونه کدو وې هسې خورهیه ماله دې سره وړي دي ماماجي خوره مې مو تلوار به نه کې ما ټولو له یو شان تحفې راوړي دي ما وی چې ما نه څوک خفه نه شي زما خیال دی مالې مشدی راوړې ده او ماله به یې سپینو زرو کړې راوړي دي دا شور بند کې او راشي خپلې خپلې تحفې ترلاسه کړې ګورې بیا به ما نه خفه نه یې اوري ډېر به پسې ګرځېدلې یم راشه مورې ماماجي دا دې څه راوړه نو ولې ماماجي زه څه قطر نه رالم چې خو د 50 ورځو تنخواه وه څه مې پکې کرې شوه او څه مې پکې بادرنګ راوړلي یاره زویه تا ته به زه څه ووایم راشه ماماجي بادرنګ ووه راشه او چک چک ویم ته ووایه چې صحت دې ښه یم بس چې نه خورې که نه همدغسې کمزورې ګرځې اورې او ګرمي به دې وایي رحمان دغه سیکشن کې داسې چلو کا چې مثلا حکم کوي نو ما خبره کوله ما څه خبره کوله تاسو ویل چې په دغه سیکشن کې ها کوم سیکشن کې دغه چې ته راووتو چې ته راووتو کله دې راووتو مثلا سر اوس ته دغه سیکشن نه راووتو ها نو ما دا خبره کوله چې دا لږ څوک دی دا رحیم خان دی سر مثلا کمپیوټر اپریټر ټلیفون اپریټر ټایپینګ وغیرہ السلام علیکم سر وعلیکم السلام د کله دلته کار کوي جی کال می کیږي جی د چا په سفارش دلته راغلی نه جی دی چا په سفارش نه راغلی دی په خپل قابلیت راغلی دی مثلا تاسو چې ویل شي 2 کسان برتی کې مثلا ها ډېره لا ستا تعلیم ګریجویټ یم جی او لاړ شریعت شو په ټلیفون باندې راته د ګارمنټس فیکټری منیجر محبوب صاحب لږ ملاو کا اوکې سر رحیم خان جی محبوب صاحب کنټیکټ کی جی پلیز سر یاره ماما چې ښار ته لاړم بنګلې ته که نه نو په لومبي ځل ما زړه کې وي چې چاته منشي خو به مې ولېږئ بس پته شته ماته سوي وی خورهیه پته ده راته خدا به درته ویلي چې راشنکوب خان څنګه و یاره ماته وي جارو په لاس کې له بنګله جارو کو و خورهیانو په شرمونو دې وشرمولم که نه د راشنکوب خورهی او پتا باندې جارو واله هله به ورته پته ولګي چې په کوڅه کې ورته یو 2 جاجرې تشې کړم بیا به راشنکوب وپېژني لالا چېرته روان اخوا شاته مخې نه مې په بدن مې د شهزاده خبرو اور بل کو تر څو چې مې یو 2 جاجرې هوایي ډزې نه کړي نو بدن مې نه یخېږي لرې شه راځه مړی لاړو راځه کښېنه نوريه هسې بیا کوېدن دې مبارکه شه بیا لالا ویم خدای درته خپله ناوې وښیه خو دا د 25م ځل شو د مبارکې مړی موږ داسې بس د کوېدنې او د دې ودونې مبارکې خوند راکړي اورې که نه روریه هسې مورې تا مې د دې روري نه تپوس کړي چې دا کوېدن دې ولې کوله زویه دا د ماما خوښه وه ستا د ماما مخکې څو خبره کولی شي څه نو بیبي دا
حق زما ول د مشر ورور دی که زما دا زما ماما ته ویلي دي چې ګلزاده له بالا واده کوم چې شهزاده له هم چېرته واده کېدل کوم ای ته مورې خدای دې په جنتونو که خدای جنت کې ایر کنډیشن کور درکړه مورې هسې دا خبره خو دلته د کولو نه ده خو ضروري ده چې زه به په ښار کې په کومه لارې او په کومه کوڅه باندې هم تېرېدم نو ډېرو جینکو به راته داسې خواږه خواږه کتل یو نیمه خو به پکې ډوري موسکۍ شوه او ډوري هغه ورځ خو پکې یوې ووالم ډبې راکومې دا زه دې ولې ووالم ما ته وی لرې مړه وي زه ته وختي راځې ګورم ولاړ یم درته خاندم درته او ته ما ته اډو ګورې نه وي ته په دې خپل حسن باندې ډېر مه غاویره کېږه مورې ډېر په پرده کې مې خدای راستي وخت تېر کړو ویم لالا ځکه خو صحیح سلامت را ورسېدې اصلي محبوبي عالم اتر دی غوږ کې پشم کې بس لالا هم دې اترو دنداسې ته خوشحالېږه نور خو هسې هم کپلې ته شین دی دا خو دې د موبلیلو په شم راکړو ولې زه ته زوړ انجن ښکارم پاسه مړه موږ ټول حساب پاترو دوړه کو موږ نه پاترو ښه نه پوهېږي اصلي مرغوبي عالم چې وي که نه یاد ساته د دې رنګ به د موبلیل وي ښه